غزني ښار اوسیدونکي د ډاډمن امنیت له شتون څخه خوښي څرګندوي. نورحال د حریت راډیو د همکار په راپور کې اورو چې د غزني ښار له مختلفو خلکو سره پې غږېدلی دی. د هیواد غزني ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ډاډمن امنیت او آرامۍ نه خوښ برېښي. دوی وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د ژوند په خوند پوه شوي دي او د ژوند اړوند چارې په ډاډه زړه سره مخ ته وړي. تقریبا مدت 1.5 سال میشه که مجاهدین حکومت گرفته، دیگه فضل خدا یک تقم نشنویدیم و دیگه خوشحالم هستیم از مجاهدین، دیگه از نگاه امنیت، از نگاه دزدی، از نگاه هر چیز که بگه انشالله در امان هستیم. آرامی است، هر چیز است. ما میتونیم شب و روز بگردیم دیگه. دما نه کس کار داره، نه ما کس کار داریم، نه کس ما رو کار داره. دوی زیاتوي چې د تیرې واکمنې ادارې پر مهال د ورځې له 3 بجو وروسته له خپلو کورونو نشوی راوتلی او نه مو هم د ورځې په جریان کې دغسې آزاد تګ راتګ کولی شوی. خو اوس لیلا الحم د شپې وخت او ناوخت په ډاډه زړه خپل ضرورتونه پوره کوو او د هیڅ نوع امنیتي ستونزو سره نه یو مخ. امنیتي وضعیت خو الحمدلله بیخي ښه ده، بیخي داسې بیخي فوق العاده ښه ده. نور که زموږ خپله له غزني چې راکلود با له 3 بجو که موږ کور نږدې هم د پلاس کیلومتري د غزني کې ده، په 10 له 3 بجو بعد اتې نه سوای راکلی، خطر وویستو بیا به له سړک به کت سو اتې بیا ټکونه را باندې کړو. اوس که د شپې او د ورځې پر 2 بجو باندې راس په 12 بجې په 1 بجه هېڅ مشکل هم نشته. الحمدلله د امنیت له نګاه موږ بیخي راضي. هیره دې نه وي چې غزني ولایت کې د تیرې واکمنې ادارې پر مهال د غلاو، چورو چپاول، بېګناه وژنو کچه اعظمي حد ته رسېدلې وه چې د اسلامي نظام په راتلو سره یې ټغر ټول او اوسیدونکي د آرامۍ او خپلواکۍ په نعمت ونازول شول. مجیدي، حریت راډیو، غزني.